مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نه چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګورې چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلې. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ور کړي، د دنیا پلیت او مرداری او مر شو، مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه نه کی، ولی دا چا په مونځ نه دی لیدلی، داسې کېږي که علما لیکي چې سړی پروت دی ټول عمر یې مونځ او دس حج روژه دا نه دي کړي، جنازه یې نه کی. علما لیکي چې که داسې یو گواه پیدا شو چې هغه دا ووایي چې ما د ده د خولې نه هسې بې اختیاره د الله نوم اورېدلی، نو امم جنازه کیږي. تاسو خیال راغی د یو ځلې الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټوله شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وی الله زار وخت ویم چې الله الله الله، تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایمه، ځکه چې د اولیاء الله خدای سره خاص مکان، خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به د خدای هم خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکی په جذبه کې وی چې یا الله زما بیړی غرقه شو په الله الله ویلو، تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایمه، نستا بنده خو هم کنه اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم، وایه څه غواړې چې درکړم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بېغمه یم چې تا الله وې زه درته لبیک ویم. تاسو خیال راغی؟ نو عزم داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای. لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د یو مسلمان جنازې سره لاړ شي او داغه جنازه وکي نو هغه ته یو قیرات ثواب ملو شي، او چې بیا تر خخېدو پورې ایثار شي نو هغه ته 2 قیراته ثواب ملو شي. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي؟ وی یو قیرات د احد د غر عمره، یو قیرات د احد د غر عمره، یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به
ستا په تله د نیکۍ کې د قیامت په ورځ د احد غر عمره نیکي واچو. خبره مې دې پورې اوږده کړه چې وحی پیژندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی. دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیژني او تعریف د قرآن به مولا پیژني، غرض د حدیث به مولا پیژني. نه جی، دا د هر مسلمان کار. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماری نو نولس حرف دی، نولس. او هغه ملائکی چې کومې په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قرآن کریم کې زبانیه ملائکه وایي. نو هغه ملائکی هم 19 دي. او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر. او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وځي د ډېر قهر او د غضب نه. نو علما لیکي چې بسم الله کې 19 حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم 19. نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د 19 ملائکو نه په امان کې اوسه. قرآن کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک. دا سړی چې د شپې سملی او دا صورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی، د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورکړي. عزیزانو دعا ډېر خوشه او هغه دعا ډېر خوشه ده چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکړه، ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټي والا ګرم کینو یا الله دا سي اكو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زتا پسې پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا راته وکړه، هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي. خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک، اے رورګوټیا چې التما دعا نه یې چې التما دعا نه یې التما د پارم دعا. عمر فاروق دعا ډېر خوشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي، لا سوچته او کنه اوچته، یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وي د جمعې په ورځ، یو خطبه وي او کینی
او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي. ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرېوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هره دعا ورسره ور برابر شي، بس پاټي کې خدای قبلوي. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټوله ورځ په دعاګانو تېروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي.